بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاها وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. په دې باب کې د مسح مسله بیانېږي. مسح على الخفين، مسح په موضوع باندې او دارنګه په جرابلو باندې مسح کول. یو حدیث مخکې تیر شوی و، نن په دې باب کې د علي رضی الله تعالی عنه حدیث راوړي. په دې حدیث کې مطلب دا وی چې دین بنا پچا باندې دی، په شرع باندې دی. احکامو بنا په شرع باندې په عقل باندې نه ده. او مسح باید په ظاهر د موضع باندې وشي، په پورته طرف باندې. نو فرمای علی رضی الله عنه قول دی وی لو کان الدین کچیر ته وای دین بالرأی پچا سره په عقل سره وای لکان اسفل الخف نخامخا و بلاند طرف د موزه اولا ډیر لایق بالمسح په مسح سره من اعلاها د پورته طرف نه. لیکن پورته طرف یې په مسح باندې اوس اعلا ده، یعنی اوچت او په هغې باندې به مسح کېدلی شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده وي چې وقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا ما لیدلی و د الله نبی یمسحو چې مسح به کوله علی ظاهر خفیه په پورتني طرف د موزې باندې. د حدیث مشتمل دی په بعض مسائلو، بعض فواید په دې حدیث کې دا دي. اوله فائده په دې حدیث کې دا راوتله چې بنیاد د شرع یا بنیاد د احکام شرعیه و دا په څه سره دی؟ دا په هغه دی، یعنی بنیاد د احکام شرعیه و دا په شرع سره دی، په نقل سره دی. اعتبار چا لره نشته دی؟ اعتبار عقل لره نشته. چې انسان ووایي چې زه به د احکام په خپل عقل باندې برابروم، نو بنیاد د احکام شرعیه و دا په نقل سره شول، یعنی په شرع سره شولو. بله مسله دا ثابته شوله چې اعتبار عقل لره نشته دی. عقل لره اعتبار نشته دی. که څوک مثلا عقل مقدم کیوي په چا باندې؟ په شرع باندې، نو دغه انسان به ګمراه کیږي. د دې وجې نه شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله هم د خبره ذکر کړې ده چې څومره خلک به د امت کې ګمراه شوي دي، د هغې دوه وجې ذکر کړي دي. دا ناشنا خبره ده. هغه وی چې څومره ګمراه ډلې په دې امت کې پیدا شوي دي، د دې دوه وجې دي. یوه وجه دا ده چې د خلکو عقل مقدم کړی دی په چا باندې؟ په شرع باندې. یعنی کوم ځای کې چې د عقل تضاد دا د چا سره شي؟ د نقل سره، د شرع سره. نو دوی عقل مقدم کړي په شرع باندې. نو د دې وجې نه د خلک څه شوي دي؟ ګمراه شوي دي. لکه ډېر ډلې په اسماء او صفاتو کې د عقل د وجې نه څه شوي دي؟ هغوی ګمراه شوي دي. دارنګه معتزله کې اوسنۍ منکرین حدیثو کې د عقیده ده، هغوی وایي چې په قبر کې عذاب نشته دی. ولې نشته دی؟ ځکه د عقل نه مني. زموږ عقل دا نه راخلي. موږ ډېر قبرونه لوڅ کړي دي، هغلته نه موږ اور لیدلی دی، او دارنګه دغه بدن د مړي د خاورې شوی دی، ذره ذره دی. نو څنګه دلته عذاب شي؟ نو لیکن خبره دلته دا ده چې عقل به تابع د چا وي؟ د شرع وي. په هر ځای کې به انسان د خپل عقل تابع کوي د چا؟ د شرع. کله چې یو انسان راولګېږي خپل عقل مقدم کړي، مخکې کړي په چا باندې؟ په شرع باندې، دغه انسان به ګمراه کېږي. نو د دې حدیث نه فایده دا راوتله چې هر ځای کې به موږ او تاسو شرع ته تابع کېږو. یعنی چې شرع څه حکم وکړو، یوه مسله یې بیان کړه او زموږ عقل هغې ته نه رسېد یا زموږ د عقل خلاف و، په هغه ځای کې به موږ وایو چې نه شرع مقدم ده او زموږ عقل هغې ته نه رسېږي.
دا یوه وجه ده. ابن قیم رحم الله دومه وجه دا ذکر کوي چې دا خلق د دې وجه نه ګمراه شوي چې خپل خواهش مقدم کوي په چا باندې؟ په شرع باندې. لکه دنیا پرست خلک چې ګمراه کیږي د هغوی وجه هم دا ده چې خپل خواهش په څه باندې مقدم کوي؟ په شرع باندې. دا خلک هم ګمراه شي. نو دا دوه وجه هغې ذکر کړي د ګمراهۍ د انسانانو: عقل مقدم کول په شرع، دارنګه خپل هوا او خواهش مقدم کول په شرع باندې. نو د دې حدیث نه ثابته شوله چې موږ به همیشه یعنی عقل به تابع ګرځو د شرع. د دې وجې نه علماو داسې مثال ورکړی دی وی لکه څنګه چې د ورځې لمر وي د سترګې د انسان کار کوي او شپه به باندې راغله، همدغه سترګې دي لیکن د شپې بیا کار نه کوي، تیاره شي. وی دغسې مثال د چا د شرع دی. د عقل او د شرع مثال دا دی. کله چې مثلا عقل وي شرع نه وي دغه عقل کار نه کوي، لیکن چې کله شرع راشي او عقل ورسره وي نو بیا انسان څه کوي؟ کار کوي. دا ناشنا ښکلی مثال ده. همیشه دپاره باید انسان د شرع تابع وګرځېږي، په شرع باندې به خپل عقل نه مقدم کیوي. بله مسله د حدیث نه دا ثابته شوله چې مسح په ظاهر باندې ثابته شوله، مسح د خفینو په ظاهر باندې ثابته شوله. ظاهر څه ته ویل کېږي؟ د پښې پورتنی طرف په دې باندې به سړی مسح کوي، پورتني طرف باندې. اگر چې عقل تقاضا څه کوي؟ د دې خبرې کوي چې لاندې طرف باید مسح شي، ځکه د لاندې طرف د خاورو سره د ګندګۍ سره کېدلی دی. لیکن شرع وایي نه، پورتنی طرف به مسح کېږي. بیا طریقه د مسح څنګه ده؟ طریقه د مسح دا ده چې دغه درې ګوتې به داسې د پښو د ګوتو نه راونیولی شي او داسې به راکش کړی شي تر کومه ځای پورې؟ تر هغه ځای پورې کوم ځای چې وینځلی کېږي، محل مفروضه پورې، تر هغې ځای به دا ګوتې راکش کړی شي. دا یې طریقه ده. او په دې کې بیا پرون هم دلته ملګرو سوال وکړو. هغه سوال دا و چې په یو ځل باندې یعنې په ښي لاس باندې ښی پښه او په چپ لاس باندې چپه پښه دا به مسح کېږي که نه په ښي لاس باندې؟ د دې جواب دا ده چې نه، په ښي لاس باندې به یو ځل ښی پښه مسح کړی شي، بیا به وروسته چپه پښه مسح کړی شي. دا غوره طریقه ده او اعلی طریقه هم دغه ده، ځکه چې په دې کې یمین چې دی دا مقدم دی. لکه مخکې حدیث کې تیر شوله رسول صلی الله یوجب التیمم، په ښي طرف باندې به شروع کول، دا خو کول ناول به ښی پښه مسح شي، بیا به چپه پښه مسح شي. او دا په څه باندې کېږي؟ یعنې په دې ښي لاس باندې. نو دا یې طریقه شوله. بل حدیث په دې کې راوړي وعن صفوان بن عسال قال فرمایي کان النبي و نبی علیه الصلاة والسلام یامرنا، چې موږ ته به امر کولو اذا كنا سفرا، کله به چې موږ وو په سفر کې، الله ننزع، چې موږ ونه باسو خفافنا موزې خپلې، 3 ایام، 3 ورځې، ولیالیهن او 3 شپې، الا من جنابة، مگر د جنابتنا، ولكن من غائط وبول ونوم، لیکن د ډک او د اسماتي و د تش او د اسماتي و نوم د خوب نه، یعنی د غینه به نشي ایستل کېدلی. دا مطلب یې دا دی. بل حدیث هم د دې په شان ته بل حدیث هغه هم راوړي، هغه دا دی وعن علي رضی الله تعالی عنه قال فرمایي جعل النبي صلی الله علیه وسلم، ګرځولې د نبی علیه السلام 3 ایام، 3 ورځې، ولیالیهن او 3 شپې، للمسافر د پاره د مسافر، ويوما یو ورځ، ولیلة او یو شپه، للمقیم د پاره د مقیم. کوم انسان چې په سفر باندې نه وي بلکې په کور کې وي، نو د هغې دپاره د مسح موده یې څومره ګرځولې؟ یوه شپه او یوه ورځ، 4 ساعته. دا دواړه حدیثونه په بعضو مسایلو باندې مشتمل دي. یوه مسله دا ثابته شوله چې مدت د مسح ثابت شو، څومره وخته پورې به انسان مسح کوي. نو مدت یې ثابت شوله چې مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې، او د مقیم دپاره 1 ورځ او 1 شپه. بله مسله په دې حدیث کې دا ثابته شوله چې دا به مسح به د څه نه کېږي؟ د وړوکې او د اسماتې نه کېږي، یا داسې وایي د حدث اصغر نه کېږي. دې نه معلومه شوله چې کله په انسان باندې جنابت واوړي نو بیا به د جرابې سړی وباسي،
جراب له وسې کی استلای کیږي. مثلا نن یو انسان مسح وکړه ماسپکین په موضوع هغه باندې په جراب باندې او د شپې هغه په جنابت کې شولو، نو سحر ته به داسې نه کوي چې مثلا زبا په دې موضوع باندې څه وکړم مسح وکړم، نه د غټ یعنی د جنابت نه بیا هغه استل کېدلی شي موضوع او دارنګه جراب له د بیا اوداسۍ یعنی حدث اصغر نه به نشي استل کېدلی. یو انسان دی مثلا اوداسې مات شو یا ویده شولو یا مثلا نور د نواقض الوضو ترېنه صادر شوله، نو بیا به څه کوي؟ بیا به عام اودس کوي، په دې موضوع باندې څه کولی شي؟ مسح کولی شي، دارنګه به جراب له باندې مسح کولی شي. بیا دلته یوه بله مسله هغه دا ده چې وخت د مسح د کوم وخت نه شروع کېږي. لکه دلته ما حدیث کې خو دا ذکر شول چې یوه شپه یوه ورځ او درې شپې او درې ورځې د مسافر دپاره. ښه دا د کوم وخت نه دا ناشنا ښکلی مسله په دې ده چې ډېر خلک په دې باندې نه دي خبر، دا دې ته متوجه اوسېږئ. بعضې خلکو دا فکر وي چې مثلا اوس سهار ما اودس وکړو او سهار مې جراب له واچولې، سهار مې جراب له واچولې، نو د دغې جراب له د اچولو د وخت نه وخت حسابي وي. لیکن دا مسله اشتباه ده. هغه دا ده صحیح مسله دا ده د اول مسحین نه شروع کېږي. اول مسحین مطلب دا ده یو سړي جراب له واچولې سهار، د سهار نه نه حسابېږي. د څه وخت نه حسابېږي؟ مثلا دغه سړی په اوداسه کې د ماسپښین لمونځ یې وکړو، مازدیګر یې ورباندې وکړو په همدغې اوداسه باندې. اوس جراب له خو سهار اچولي دي، اوس ماښام دپاره دی اودس کوي، اودس ماتې ته ځي او د ماښام د لمانځه دپاره اودس کوي. نو چې ماښام د اوداسه دپاره اودس کوي نو د ده مسح د ماښام نه شروع کېږي. اوس به دی ته څومره وخته پورې هغه کولی شي مسح کولی شي؟ دی ته سبا ماښامه پورې په همدغې جراب له باندې مسح کوي. دا مسله اوس د محققین علماو مسله ده او حقه مسله هم دا ده چې د هغه وخت نه حسابېږي د کوم وخت نه چې انسان مسح پې باندې وکړي. دارنګه مثلا د درې شپو د درې ورځو هم خبره هم دغسې ده. د مسافر دپاره هم یو سړی مسافر روان شولو سهار جراب له یې واچولې په سفر باندې روان شو، دا ورسېدل مثلا قندار ته، په همدې اوداسه باندې دی ماښام یې اودس مات کړلو او ماخوستن د لمانځه دپاره څه وکړله؟ مسح وکړله. نو سبا ماخوستنه پورې یوه، ته بل ماخوستنه پورې دوه، ته بل ماخوستنه پورې درې، نو ته درې ورځو ماخوستنه پورې د ده مسح کېدلی شي. نو د دې وجې نه ډېر مؤمنان وروڼه په دې نه دي خبر، هغوی د مغې جراب له د اغوستونه حسابوي، لیکن د جراب له د اغوستونه نه حسابېږي بلکې د اول مسحین نه حسابېږي. دا مسله شوله. بله مسله په دې کې احناف علماو په د خپله فقه کې دا مسله لیکلې ده. هغوی داسې وایي چې کله په موزه کې جراب له خو هغوی نه مني، خو خیر دغه مسله به بیا وروسته ذکر کړو. هغوی ته شرطونه ورته بیانوي. هغوی وایي که چېرته په موزه کې یا په جراب له کې څه وي شکېدلی ځای وي نو آیا مسح به کېدلی شي که نه شي به کېدلی؟ نو هغوی داسې وایي احناف علما، هغوی وایي که د درې ګوتو په اندازه باندې وه نو بیا مسح به کېدلی شي، که د درې ګوتو د اندازې نه زیات په د موزه کې شکېدلی وي یا مثلا د چاک پکې وي نو بیا نشي پې کېدلی. لیکن دا مسله څه ده؟ دا ضعیفه ده. د دغه یوه وجه د ضعف دا ده چې دغه تقدیرات شرعي نه دي ویلي ده کوم چې احناف علما بیانوي. لکه مخکې موږ دا مسله ذکر کړه چې احناف علما اکثره تقدیرات د ځان ذکر کړي دي. مثلا د چا کې وه دغه کوهي د اوبو کې وه چې 20 بشکې به راوباسي یا به 40 راوباسي یا 10، دا تخمینات د ځانه د تقدیرات ذکر کړي دي. دارنګه د حوض په باره کې د دوی تقدیرات دغسې وو چې 10 په 10 کې، په 8 په 8 کې وو، 12 په 12 کې. داسې تقدیرات دي د دې احناف علماو د فقهاو یې. لکه دلته هم دا خبره کړې چې درې ګوتې د درې ولې چا پکې راوستلې؟ په حدیث کې دا شی نشته دي. د دې وجې نه د محققینو علماو مسلک دا دی چې دې ته شیخ الاسلام ابن تیمیه ترجمه ورکړی، هغه هم د دې قایل دی. هغوی وایي چې نه په دې کې اعتبار څیرې کېدلو د نشته دی، که هغه درې ګوتې وو که څلور وو که مثلا کم وو که زیات وو که سوری وي. د دې وجې نه ډېر خلک په دې کې اشکال کوي. یو سړی مثلا په هغه باندې په جرابه باندې مسح وکړي او پونده یې راوتلي وي، پونده یې شکېدلې وي، نو دا نور خلک اعتراض به کوي چې په دغه باندې نه کېږي که نه پې کېدلی شي. همدغه مسله راجحه کاره کړي ځکه شریعت په دې کې څه نه دي ویلي. کله چې مثلا دا مسح جایز شوی دی، د حکمت دا دی چې
د امت نه حرج او تنګسیا پورته شي چې هغه جراب ایستل دي یا موزې ایستل دي بیا اچول دي هغه علت وسم پکې موجود ده. اگر که مثلا موزه یا جراب لش کېدلی وي د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې عادتا د خلکو د صحابه په وختونو کې عادتا خلک غریب وو مالداري ډېره نه وه نو عادتا به د دوی موزې هم شکېدلې وې دارنګه د دوی جراب به هم شکېدلې وې نو د دې وجه نه شرع په دې کې څه حد نه دی مقرر کړی په سوری جراب له باندې دارنګه په سوری موزه باندې هم مسح کېدلی شي. دا ښکلې مسله شوله. نور مسلې یا نور احادیث به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې هغه راځي هغه به انشاءالله بیا په راتلونکي درس کې وایو چې هغه مسله د چا ده د جرابلو ده. وبالله تعالی التوفیق.